السلام علیکم. د مولانا شیخ ادریس صاحب وفات یقینا یو ځانه بلکې ټول KPK هم نه تمام امت مسلمه افسوس او غم او زړونه یې جړلي دي او د وینا مې یقین و کتوان هم نه کېږي، خو د شیخ صاحب محبت یقینا داسې مجبوره کړو چې دا یو څو کرښې تاسو سره ووایم. وایي نن موږ د شیخ ادریس غوندې هستي بایله، نن موږ د شیخ ادریس غوندې هستي بایله، نو لویه مدرسه مو نن دیني بایله. بچپن نه تر پیرۍ د دین خدمت وکړو، بچپن نه تر پیرۍ د دین خدمت وکړو، آخر یې پکې خپله زندګي بیله. به پرې روښانه وه چې ټوله پښتونخوا به پرې روښانه وه، نن پښتونخوا هغه رنګیني بایله. او داسې مو دا زړونه غریب نیولي دي، او داسې مو دا زړونه غریب نیولي دي، نو خیبر پښتونخوا د زړه خوشي بایله چې ټولې 400 به پرې خاني کوه، چې ټولې 400 به پرې خاني کوه، افسوس 400 نن هغه خاني بایله. یتیمه 400 ټول پښتونخوا شکرې، یتیمه 400 ټول پښتونخوا شکرې، نن لویه حوصله هر یو سړي بایله. د شیخ صاحب خو مثالو د سپوږمۍ په شان، د شیخ صاحب خو مثالو د سپوږمۍ په شان، رڼا نن پښتونخوا د سپین سپوږمۍ بایله. اسد جزا لوی تاوان مو شوی، اسد جزا لوی تاوان مو شوی نن، اسد جزا لوی تاوان مو شوی نن، نو ډیره لویه ستن مو نن دیني بایله، نو ډیره لویه ستن مو نن دیني بایله. نن مونږ د شیخ ادریس غوندې هستي بایله، نو لویه مدرسه مو نن دیني بایله. والسلام.